زما عزتمندو دا وظیفه د سورت یاسین ختم دی او دا ختم صرف او صرف 2 ورځې کول دي. ډیر آسان او مختصر ختم دی. الله رب العزت به د دې سورت یاسین په برکت سره د ستاسو هر قسمه مشکلات ختم کی او پریشانی به مو ورسره الله جل شانه ختم کی، ځکه چې سورت یاسین د قرآن پاک زړه دی. او دا زه نه وایم، زما هوګ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، بیا فرمایي چې زما زړه غواړي چې دا سورت یاسین د زما د هر امتی په زړه کې وي. دا دومره عظیم الشان سورت مبارکه ده چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم دا تمنا خواهش کړی دی چې زما د هر امتی په زړه کې د دا سورت مبارکه موجود وي. د دې سورت مبارکه ډیر زیات فضایل راغلي دي. په دغه فضیلتونو کې یو دا فضیلت هم دی چې کم یو سړی روزانه د سحر مونځ نه پس د دې تلاوت کوي، نو الله جل شانه به د ټولې ورځې ضرورتونه پوره کوي. او په دغه فضیلتونو کې دا هم دی چې څوک دا سورت یاسین روزانه د سحر مونځ نه پس لولي او د ماښام مونځ نه پس صرف یو پیره لولي تر 40 ورځو پورې دا عمل جاری وساتي، نو کریم رب د لوی نه لوی حاجتونه پوره کړي. زما عزتمندو د سورت یاسین دا ختم صرف 2 ورځې دی چې په کوم ورځ هم تاسو شروع کول غواړئ نو شروع کولی شئ، خو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې یو ورځ تاسو دا عمل وکړو نو لازما په 2 ورځ باندې به تاسو ورپسې دا عمل جاری ساتئ. زما عزتمندو دا داسې بهترین ختم دی چې الله جل شانه د دې په ذریعه سره لوی لوی بیمارانو ته شفا ور نصیب کړی ده او د لوی نه لوی مشکلات الله جل شانه د دې په برکت سره د خپل بندګانو حل کړی دي. زما عزتمندو کو څوک په مهلکه بیماری کې مبتلا وي لکه کینسر وغیرہ شو، نو داسې بیمار د پاره دا ختم وکړی شي نو دته به کریم رب د دینه شفا ور نصیب کی. یا څه بل څه بیماری وی لا علاج مرض وی، کریم رب ورته د دې وظیفې په برکت سره شفای کامله عاجله ور نصیب کی. یا زما عزتمندو داسې بیمار چې هغه ته تکلیف وي د مرض د وجې نه، هغه ډیر زیات تنګ وي، پریشان وي، بدن دردونه کوي، نو هغه د پاره دا ختم وکړه شي، کریم رب ورته په تکلیف کې کمی راولي. یا زما عزتمندو پچا باندې بندش وي، د دغه بندش د وجې نه د هغه رشته نه کېږي، کاروبار په ټپو باندې ولاړ وي، په هغه باندې کوډې وي، په هغه باندې جادوان وي، په هغه باندې غلط تعویذونه او غلط منترونو پرې کړی شوي وي چې د هغې د وجې نه د هغه اولاد نه کېږي، په هغه باندې بندش وي، په هغه باندې رکاوټ وي، نو دا ختم دیو کی انشاءالله تعالی الله جل شانه ورته د اولاد نعمت ور نصیب کی. یا هغه روڼه چې هغه د جما طاقت نشي لرلی، نامرد دي او طاقت یې نشته یا ټیم یې کم دی، نو د هغې دپاره هم دا ډیره بهترینه وظیفه او ختم دی. یا زما عزتمندو په یو کور کې زنانه ده او د کور نورو خلکو ورسره تعلقات برابر نه دي، جنگ جګړې ورسره کوي یا خاوند په ظلم او زیاتې کوي، نو دې زنانه ته پکار دي چې دا ختم دیو کی الله جل شانه به دې سره د کور د دې خلکو مینه او محبت په زړه کې پیدا کی، د دې په زړونو کې به یو بل ته رحم پیدا شي او دا زنانه په دغه کور کې ښه د خوشحالۍ زندگی تیری. یا زما عزتمندو د ستاسو کاروبار د روزګار مسایل وي، تاسو پای کې راګیر یئ، نو هغې دپاره هم دا ختم انتهایی مفید دی. انشاءالله تعالی الله جل شانه به درته ترقی او کامیابی در نصیب کی. یا زما عزتمندو د چا کاروبار روزګار شته دی خو هغه چلیږي نه، یا تاسو پای کې خیر او برکت راوستل غواړئ، نو د دې دپاره تاسو دا ختم وکئ، انشاءالله تعالی الله جل شانه به د ستاسو په دې کاروبار کې، د ستاسو کارخانه کې، د ستاسو په دکان کې خیر او برکت را نازل کی.
بهر حال د دې طریقې کار ډیر زیات آسان دی او ډیر آسانه وظیفه ده. د کمزوري دماغ والا انسان یې هم کولی شي. چې څه ټایم هم تاسو شروع کول غواړئ نو شروع کولی شئ. دا وظیفه به 2 ورځې په مخه باندې جاري ساتئ. په دغه 2 ورځو کې دننه که سحر یې کول غواړئ، که ماسپښین یې کول غواړئ، که مازدیګر، که ماښام، که ماسخوتن، خو 2 ورځې به تاسو په مخه باندې دا عمل جاري ساتئ. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله، الله اکبر چې څومره ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کوي ولیکئ نو تاسو ته به الله جل شانه اجر عظیم درکړي او ورسره په ژبه باندې تلفظ هم وکئ او ما ته به حوصله افزایي میلاویږي. زما عزتمندو د وظیفې ترتیب او طریقې کار دا دی چې دا ټول نه پیله اول که تاسو ته سورت یاسین په یادو باندې یاد وي ښه خبره ده. که په یادو درته یاد نه وي نو دا ټول نه پیله اول به تاسو صحیح طریقې سره اودس اقدام وکړئ. اودس اقدام مو وکړه نو بیا به راشئ او قرآن شریف به راواخلئ. سورت یاسین به تاسو شروع کئ، مکمل سورت یاسین به تاسو ولولئ. کله چې مو سورت یاسین مکمل کو نو بیا به 100 پیرې تاسو دا کلمات مبارکه ولولئ. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم برحمتک استعیذ. کله چې مو دا ولوستل نو په دویم ځل باندې به بیا سورت یاسین ولولئ او بیا به ورپسې دا کلمات مبارکه 100 پیرې ولولئ. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم برحمتک استعیذ. دغه رنګې زما عزتمندو مخکې او وروستو به ترېنه 3 پیرې درود شریف هم لولئ. کله چې مو زما عزتمندو سورت یاسین دې طریقې سره 2 پیرې ولوستو نو بیا به سجدې ته لاړ شئ. په دغه سجده کې به انتهایی عاجزۍ سره توجه او ګړګړا سره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. ستاسو څه مسله هم وي الله جل شانه به ضرور د ستاسو مدد فرمایي. لہذا زما عزتمندو ډیر بهترین ختم دی د لا علاج بیمارانو دپاره شفا ورکوونکې ډیر عظیم الشان ختم دی. ضرور تاسو په خپله هم وکئ، خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کئ. ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکوي. د لوی الله په امان.